سلام، وخت مو بخیر. ستاسو د روغتیا په هیله. که تاسو ایگزیکټ سیستم په آنلاین بڼه کاروئ او خپل پټ نوم یا پاسورډ مو هیر کړی دی، زموږ سره پاتې شئ. په دغه ویډیو کې غواړو همدغه برخه زده کړو. د دغه کار د ترسره کولو لپاره ایگزیکټ سیستم پرانیزو او وروسته خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، په دغه برخه کې په داخلېدلو باندې کلیک کوو. په دغه برخه کې لومړی خپل برېښنالیک یا ایمیل ادرس لیکو او په دومه برخه کې پټ نوم یا پاسورډ لیکو او پر داخلېدل باندې کلیک کوو. او اوسمهال وینو چې زموږ په پټ نوم یا پاسورډ کې تېروتنه وه او اړتیا ده چې خپل پټ نوم یا پاسورډ چینج یا بدل کړو. د دغه چارې د ترسره کولو لپاره په دغه برخه کې په هیر پاسورډ باندې کلیک کوو. له کلیک کولو وروسته به د براوزر له لارې له دغه پاڼې سره مخامخ شو چې یو ځل بیا په دغه برخه کې خپل برېښنالیک یا ایمیل ادرس لیکو او بیا په سند ریسیټ لینک باندې کلیک کوو. له دغه کلیک وروسته کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، سیستم موږ او تاسو ته وایي چې لاندینی برېښنالیک یا ایمیل ادرس چک کړئ او په انباکس کې یو لینک وګورئ چې د دغه لینک له لارې کولی شئ خپل پټ نوم یا پاسورډ هیر یا بدل کړئ. د دې لپاره چې زه جیمیل کاروم، د براوزر په پلټنځای کې جیمیل لټوم او وروسته په دغه برخه کې خپل ایمیل ادرس لیکم. وروسته په نیکسټ کلیک کوم او د خپل برېښنالیک یا ایمیل ادرس پټ نوم یا پاسورډ لیکم او بیا هم په نیکسټ باندې کلیک کوم. کله چې تاسې د داسې یوې پاڼې سره مخامخ شوئ، که ستاسو موبایل انډرایډ دی، یو لینک به درته راشي او کله چې هغه لینک پرانیزئ نو خپل ایمیل ته به دننه شئ. او که ستاسو موبایل آیفون دی، یوټیوب پرانیزئ او په دغه برخه کلیک وکړئ. په دغه ډول باندې به ایمیل یا برېښنالیک پرانیستل شي. کله چې له دغه پاڼې سره مخامخ شو، لومړی په پریمیري باندې کلیک کوو او ګورو چې کوم نوی ایمیل نه دی راغلی. وروسته په اپډیټس باندې کلیک کوو او ګورو چې د ایگزیکټ سیستم لخوا نه موږ ته یو ایمیل راغلی دی. په دغه ایمیل کلیک کوو او له پرانیستلو وروسته یې په دغه برخه کې ګورو چې ریسیټ پاسورډ په نوم باندې موږ ته یو لینک راغلی دی. په دغه لینک باندې کلیک کوو. له کلیک کولو وروسته به له داسې یوې پاڼې سره مخامخ شو چې په لومړي برخه کې خپل نوی پاسورډ یا پټ نوم لیکو، په دومه برخه کې تاییدوو او که غواړو خپل پټ نوم وګورو په شو پاسورډ باندې کلیک کوو او په پای کې په سیو پاسورډ باندې کلیک کوو. او په دغه ډول کولی شو چې خپل پټ نوم یا پاسورډ بدل کړو. کله چې زموږ پټ نوم بدل شو، یو ځل بیا ایگزیکټ سیستم ته راځو او په دغه برخه کې خپل نوی پاسورډ یا پټ نوم لیکو او په دغه ډول باندې ګورو چې زموږ پټ نوم بدل شوی دی او موږ یو ځل بیا ایگزیکټ سیستم ته لاسرسی لرو. او په دومه برخه کې غواړو چې د آنلاین ایگزیکټ سیستم پټ نوم یا پاسورډ د موبایل له لارې بدل کړو. د دغه کار د ترسره کولو لپاره د موبایل ایگزیکټ سیستم پرانیزو او په دغه برخه کې په آنلاین باندې کلیک کوو. کله چې له دغه پاڼې سره مخامخ شو، په لومړي برخه کې خپل ایمیل ادرس لیکو او په دومه برخه کې خپل پټ نوم یا پاسورډ لیکو او وروسته په داخلېدلو باندې کلیک کوو. او اوس مهال ګورو چې زموږ په پټ نوم کې تېروتنه ده او نشو کولی چې سیستم ته ننوځو. که غواړو چې خپل پټ نوم بدل کړو، په هیر پاسورډ باندې کلیک کوو. کله چې په دغه برخه باندې کلیک وکړو، له داسې یو پاڼې سره به مخامخ شو. یو ځل بیا خپل ایمیل ادرس یا برېښنالیک دلته لیکو. کله چې ایمیل ادرس مو ولیکه، په سند ریسیټ لینک باندې کلیک کوو او په دغه برخه کې موږ ته ویل کیږي چې خپل دغه ایمیل ادرس باید چک کړو او په انباکس کې یو لینک پیدا کړو چې دغه لینک له لارې کولی شو خپل پټ نوم بدل کړو. راځو خپل ایمیل پرانیزو او کله چې خپل جیمیل ته ننوتلو نو ګورو چې موږ ته د ایگزیکټ سیستم لخوا نه یو نوی ایمیل راغلی دی. کله چې دغه ایمیل مو پرانیسته، په دریو نقطو باندې کلیک کوو او په دغه برخه کې وینو چې د ریسیټ پاسورډ په نوم باندې موږ ته یو لینک راغلی دی. په دغه لینک باندې کلیک کوو او د ګوګل کروم له لارې پرانیزو. کله چې دغه لینک پرانیستل شو، له داسې یوې پاڼې سره به مخامخ شو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، په لومړنۍ خانه کې خپل نوی پاسورډ یا پټ نوم لیکو، په دومه برخه کې بیرته تاییدوو او که غواړو چې خپل پاسورډ وګورو، په شو پاسورډ باندې کلیک کوو او په پای کې په سیو پاسورډ باندې کلیک کوو.
او په دغه ډول کولای شو چې خپل پټ نوم یا پاسورد بدل کړو او وسمحال یو ځل بیا ایگزیکټ سیستم ته راګرځو د خپل ایمیل ادرس له لیکلو وروسته په دغه دومره برخه کې خپل نوی پټ نوم لیکو او په داخليدلو باندې کلیک کوو او ګورو چې زموږ پټ نوم بدل شوی دی او وسمحال کولای شو آنلاین ایگزیکټ سیستم ته لاسرسي ولرو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.